ټولې حلقې سروې کوله نو لونخوړ هم څنګه پرېښی دی او د لونخوړ سروې زما ملګرو په خپله باندې کړې ده ما هم نه راکړې د لونخوړ خلکو په خپله نمبرې څلور جام نمبرې پاتې شوي دي یو د مدې بابا یو زموږ د علاقې یو د لونخوړ پلس میایسې دا زموږ پیسې د پیک 27 په نوم باندې راغلي دي دی خو یې مینه وکنه په کال چې په 18 باندې راغلی وی که نه پیسې خو چې مینې ته میلاوېدې څنګه چې نورو ته میلاو شوي ګوره نیمکشور د این نمبر 347 اوس 2020 کې د هغې ټینډر کېږي د هغې منظوري راځي د حقه این په نوم باندې راځي په این بیس نه ده راغلی کوالټي به راپکي ځکه خو ماته پیسې میلاوېږي زه ډېر شکرګزار یم د محمود خان که موږ هغه ته ریکویسټ کړی دی نو لکه بلکل جایز کار زموږ ټول هغه کړی دی دا یو حکومت هم لکه مطلب دا چې د چا سره دغه نه کوي زیاتی خو که ته خپل ځان لږه نږدې کې هغې څخه خپله خبره کې کلاس 4 چې دی د دې دا طریقه ده چې په اسټاکوټ کې هغې کې لیکلي دي چې there is no specific criteria for the appointment of class 4 د کلاس 4 د اپاینټمنټ لپاره سپیسیفیک کرایټیریا نشته د سیم صاحب د دې وزیر اعلی صاحب هم او د هغه د دې نه تېر وزیر اعلی صاحب هم او د هغه نه د مخکې وزیر اعلی صاحب چې یاره دا پس د ایم پی ای پریویلیج دی زه چې دی پې څوک لږه برتي کوي نو په لوکل ګورنمنټ کې زموږ په حلقه کې 19 کسان دا نایب قاصدان د دې خبره وه نو بیا زموږ وزیر اعلی صاحب په هغې کې فیصله وکړه چې 10 کسان به ته وکړو نه باغې ته پرېږدو زما ټیک دی یو د ټولو صوبې مشر یم زما هم مشر یې چې څنګه کوي هغه شان به نو 10 کسان یې زموږ برتي کړو او نه همدې ته پرېښودل نو هغه 10 کسان یې په سبب بل سبب باندې د هغې اډر کینسل محکمې کینسل کړه د دې په وینا باندې زما جمشید خان نوم دی او د پی کې 55 ممبر پرامنشل اسمبلی یم د پاکستان مسلم لیگ نون پرایمري تعلیم خو ما د خپل کلي نه دا مې پرایمري سکول شامله ظریفي نه کړی دی بیا ما میټرک د ګورنمنټ های سکول هتیان نه کړی دی بیا د هغې نه پسې فی سی او بی سی ما د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج مردان نه کړی دی او ماسټر ما کړی دی په انټرنیشنل ریلیشنز کې د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه زما هرونه خو نه هرونه دي او یو دی الله هغه شهادت قبول کړي عمران مومن شهید هغه 2013 کې ممبر پروینشل اسمبلی جوړ شوی په آزاد حیثیت باندې بیا یو مقامي جنازه کې چې هغې کې موږ په خپله موږ شریک وو په هغې کې په یو سوسایډ اټیک کې هغه شهید شو نو د هغه سره موږ نه هروړی او 2 خویندې دي زما خو دې ټیم کې 3 بچي دي یو زما لومبۍ ماشومه چې وه هغه د کډنیز بیماره وه هغه بیا د 7 کالو په عمر کې وفات شوه اوس زما 2 هلکان دي او یو د هغه نه کشره جنۍ ده ما خاندان کې شوی دی بلکې زما د ټولو وروڼو تقریبا په خاندان کې ودونه شوي دي زما بس د ترور لور ده او ما مور او پلار په خوښه باندې زما خو هم پکې شامل و ما نه تپوس کړی و نو د هغې په خوښه او زموږ په ټولو په خوښه باندې زما واده شوی دی ما خو عام لکه ساده د غریبۍ کور دی او غریبي مې تېره کړې ده او بس ساده خوراک چې څه میلاویږي هغه باندې د الله شکر وباسو چې څه میلاو شي که کور وي او که هغه بهر وي زموږ په شکر دی او نور مطلب دا دی چې زه د موسم سبزي م خورم د موسم دغه میوه خامخا خورم د نبي علیه السلام حدیث دی چې تاسو موسمي میوې خورئ نو هغه که ډېره کمزورې میوه وي خو موسمي میوه چې زه په هغه حدیث باندې زما عمل دی زه خامخا چې د کم موسم میوه وي که هغه ګرانې که ارزانې نو هغه زما خوراک دی کپړو کې زما وایټ کلر خوښ دی هاف وایټ او ګرې موسمونه خو زموږ 4 موسمونه لري خلک کله کله 12 هم جوړ کړي او په هر حال د کار په وساطت سره زما د ګرمۍ موسم خوښ دی مطلب ورځې پکې اوږدي اوس هسې زما خیال دی چې د ګرمۍ موسم اوږد دی او د یخنۍ موسم خو دسمبر او جنوري د نور خو ټول تقریبا زما خیال دی چې موسم بس ګرمي شوې ده کېدای شي ګلوبل وارمنګ په وجه باندې
موسم هسې زما اوړی خوښ دی. نه چېرته ما ښکار نه دی کړی، نه مې چې د زندګۍ کې ډس کړی دی. ګلونه خو زه هسې ټول مطلب په سړي باندې ښه لګي. ګرینري هم په انسان باندې مطلب شینکۍ په هر انسان باندې ښه لګي، او بوټي هم په ټولو خلکو باندې ښه لګي. ما باندې هم ډېر ښه لګي. او زمونږ کور کې موږ داسې موسمي ګلونه هم کرو، او د ګلاب موږ سره څو قسمه په کور کې هم شته، موږ په دې حجره کې هم بلا قسمونه وو. نو نن سبا په ګلاب کې بلا قسمونه دي او ډېر زیات اټریکټیو دي. نو زما د ګلاب ګل ډېر زیات خوښي، او باقي موسمي ګلونه موږ او کور کې هم کرو، بهر هم د خلکو په حجرو کې چې چېرته لاړ شو غمخا دی یا سرکاري ځایونو کې، نو مطلب ښه ماحول په هر انسان باندې ښه لګي. او زه دا خبره ډېره کوم چې یاره په پیسو کې یا په ډېر دولت کې یا په ډېر مال کې خوشحالي نشته، په ښه ماحول کې، په ښه اولاد کې، په ښه صحت کې، په دین کې، په اسلام کې، په اخلاقو کې، دې کې ډېره زیاته خوشحالي ده. دې باندې انسان ډېر خوشحاله په خپل ژوند کې پاتې کېدی شي. زما او د مور او پلار هم خواهش وو ما باندې چې سبق ووایه، په ډېره غریبۍ کې یا موږ خواري کوله، محنت هم کوو. نو دغه هم په ذهن کې و چې یاره کېدی شي یو ټایم داسې راشي چې د خپل قوم خدمت وکړو، نوکران به شو. او یو اټمپټ ما کړی و CSS کې، خو زه بیا پاتې شوم. زما لږه ملګري د سکول د وخت هم زما اوسه پورې ملګري دي، د کالج ملګري هم زما تر اوسه پورې شته. موږ یو بل سره بالکل ټیک ټاک رابطه ده. د یونیورسټۍ هم زموږ ډېر ملګري دي، ډېر ښه هلکان دي، نن سبا په ډېرو ښو عهدو باندې دي. هغې سره زما بالکل تعلقات ښه ټیک ټاک دي. او یو څو ورځې مخکې موږ په اټک کې یو پروګرام هم کړی و، زموږ ټول ملګري دغه د یونیورسټۍ د وخت را یو ځای شوي وو، 10-15 ډېر ښه ګپ شپ ولګېد، هغه زړې خبرې را یادې شوې، او ښه ګپ هم د شپې د 11-12 بجو پورې ولګوو. بیا موږ هغې څه کسان پاتې شو او څه خپلو کورونو ته راغله. نو ملګري زما ټول چې زما څونه سبقي ملګري وو، نو ټول زما سره اوس هم په رابطه کې دي. ډېره موده پس هم زما سره اوس هم په رابطه کې دي، او زموږ د یو بل سره ډېره زیاته مینه هم ده، او د یو بل ډېر زیات ښه تپوس هم کوو. ملګري خو ډېر دي. زما د سکول د لیول د اتیانو کې موږ سبق ویلی، نو له مراد زما ښه ملګری دی، یا اسلام شو، یا حنیف شو، داسې نور لږ ملګري مې شته دی. او زما پکې د اسلام سره ښه تعلق دی، او د مراد سره بیا ډېر زیات ښه تعلق دی. هغه راته ګران هم دی، حقیقت خبره ته کوم. او د یونیورسټۍ د لیول زما سره زما کلاس فیلو دغه علم شینواري و چې نن سبا هغه دغه سیټینګ DIG دی، هغه هم ماړه ته ډېر نږدې دی. موږ سره باب قیصر د ناګومان د پېښور هغه زموږ ډېر ښه ملګری و. یو پکې اسد زموږ د صوابۍ ډاګۍ و، زموږ د کسانو ګروپ و. موږ ډېر ښه وخت په یونیورسټۍ کې تېر کړی دی. او دې نه علاوه زما نور لږ ملګري هم شته چې په هغه ټولو کې اویس بنیادي اوسېدونکی د چاټو دی، اوس یې پېښور کې، او هغه ډېر لږ نږدې ملګری دی زموږ تپوس هم کوي، موږ هم تپوس کوو. نو زموږ ټول لږ ملګري چې څومره دي د یونیورسټۍ د لیول یا د سکول د لیول په ښه پوسټونو باندې دي. د قوم خدمت هم کوي. زموږ هم جایز خدمت راشي نو هغې ته پکې خامخا وایو. یو ایج موږ ته په دغې باندې حاصل دی چې زما ټول ملګري CSPs دي، الحمدلله ماشاءالله. کله کله پکې موږ د هغې نه مدد اخلو. ما خو زما کلاس خو هغه شان هغه کلاس دی، د غریبۍ کلاس دی زموږ. او زما په دې باندې یقین هم دی لکه زموږ په دې وطن کې طبقاتي نظام دی، او خلکو مطلب په کلاس کې ځان تقسیم کړی دی، طبقو کې ځان تقسیم کړی دی. د یو ښه انسان دا دی چې هغه ځان د تکبر او د کبر نه وساتي. نو لکه کلاس که هر څومره لوی شي، خو انسان هماغه انسان وي او دغه خاورو له به ځي. نو ما چې د زندګۍ کې تکبر یا کبر بالکل نه لري، خدای پاک مې له دې نه وساتي. څوک وایي چې د شاپینګ خبره شو، نو زموږ خوا څه شته دی نه په هغه شاپینګ. زه د کور شاپینګ نشم کولی. زما کور والا لاړ شي، خپل ورور ورسره لاړ شي دغه ته بازار ته، د ماشومانو چې څه کپړې لګي یا پیزار لګي یا د هغې خپل څه مطلب کپړې لګي، نو هغه ځان له په خپله باندې واخلي. او زه په خپله باندې ځان له بس کپړې واخلم یا شوز خامخا،
د ناپو پکې ضرورت وي نو کپړې زه په خپله اخلم او شوز خپل ځان له باقي زما نور څه شاپینګ نشته دی او زما صرف شوق د کپړو سره دی زه کپړې ښې اخلم او باقي نوره زندګي زما او ساده کپړې د مختلفو لکه کلرز چې څوم نور خلک اغوندي یا استعمالوي نو هغه زما اخلم او دغه او لږ پیزار نور چې دی زمونږ ځان له خو داسې عمر کې چې نور بس څه شاپینګ وکړو یار نو سیاست خو ډېر ګران کار دی اوس ډېر زیات ګران شوی دی ځکه چې د موبایل دور دی هر سړي سره په خپل جیب کې یو په ځای باندې دوه موبایل یا درې برابره نمبر وي ما د رابطې کوشش هم کوي هغه بالکل ډایرکټ رابطه کې او زه غم خادم کوم په خپل علاقه کې ټیک ټاک مطلب بغیر د دغه نه چې دا زما د پارټۍ دی یا نه دی دا ما باندې د خلکو حق هم دی چې مشري کې د هغې سره به علیک سلیکم ساتې د هغې سره به تګ راتګ هم کې د هغې په غم او په خوشحالۍ کې به شاملېږي نو دغه کوو د دغې وجې نه بیا د کور مطلب لکه بچو ته وخت نه میلاویږي نو اکثر بیا په کور کې مطلب دا خامخا بچي هم خفه کېږي او چې یاره موږ ته ټایم لږ نه میلاویږي نو دا یو مسله شته او دا یوازې زما سره نه ده دا به د ټولو سیاسي خلکو سره یا چې کوم مطلب مصروفه خلک دی نو هغې ته د کور نه دا مسله چې کور ته بیا ټایم نه میلاویږي نو خفه کېږي یاره موږ چېرته بوځه یا مطلب موږ له چکر راکړه ماشومان نو هغه ټایم چې دی نو ډېر په ګرانه باندې په سیاسي ژوند کې سړي ته میلاویږي مونږ خو ډېر آزاد ژوند تېر کړی و خپل روزګار هم کړی زه دا نن دلته ستاسو په دې وساطت باندې وایم چېره زه د لیکسن ټوبیکو کمپنۍ سره هغې نه خبر یم ما 17 ایرس کار کړی دی ټوبیکو بزنس هم د خپل وس مطابق کړی دی د پراپرټۍ کار هم کړی دی ما ټیکهداري هم کړې ده 10-15 کاله ځان راته په مزدورۍ باندې بد نه دی ښکاره شوی ځکه زمونږ طبقه چې ما غریبه طبقه ده موږ د غریبې طبقې سره تعلق ساتو په خښتو لګولو باندې یا مطلب دا دی په صوفه په خپله کمره کې یا په خپل لږ حجره کې اچولو باندې سړی مالدارېږي نه زمونږ ذهن چې دی دا غریب دی او د غریب لږ ولس لکه را سره ځکه درد هم شته دی چې یاره موږ په خپله غریبي تېره کړې ده او غریبانان خلک یي او د غریبو د مسایلو نه هم خبر یي او د هغې د حل کولو بھرپور کوشش هم کړی دی بغیر د سیاسي دغه نه چې یاره یو سړی زموږ په پارټۍ کې دی یا نه دی که موږ څومره کار کړی که په بجلۍ کې هم کړی که په سوی ګیس کې هم کړی که په لاره کوڅه کې هم کړی پاکو اوبو کې هم کړی سکولونو کې هم کړی دی زه الله ګواه کوم چې یاره موږ دا په سیاسي وابستګۍ باندې نه دی کړی دا زموږ سره زموږ د دې حلقې د غریب ولس حق دی او په کار دا ده چې موږ د دې بې لوث او ډېر په اخلاص باندې خدمت وکړو نو انسان چې کله په اخلاص باندې شي او دی مخلصي نو الله پاک ورته کولاوی الله پاک لار ورکوي کارونه الله کوي دا زموږ ایمان دی چې موږ به کوشش کوو کار نور سر ته رسول دا د الله کار دی نو څو پورې چې دغه ده کې انشاءالله اوس هم روان دي دغه سوچ دی دغه فکر دی انشاءالله څو پورې چې موقع څوک راکوي نو دغه خدمت به کوو او دومره چې بنیاد مې ایښی دی نو نن زه غریب سړی په دې ځای باندې ناست یم سبا بل یو زما غریب ورور راپاسي او بلې ځای به ودرېږي او د قام خدمت به کوي خامخا کېږي هر یو انسان چې دی نو د هغه لکه ضمیر شته دی چې داسې لکه صحیح نه خامخا خفه کېږي او موږ ټول خلک غریبانان یاره موږ هم دغه د کبان سینو اچولي دي دغه م اخیستي دي او څوک چې د دوو پیسو خاوندان یا مطلب هغه په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې لږې ډېرې پیسې ګټي نو خامخا د خپلو بچو له ښه څیز اخلي موږ به م اخیستی خو که موږ ته څوک ولاړ لي یا مطلب څوک راغلی دی او زما وس شوی دی نو د الله ګواه کوم که هغه موږ داسې بېنوا پرېښی خپل ځان هم لنډ تنګ کړی دی او لکه هغه له د خپل وس مطابق چې سراسر یې مله ورکړي دي سهار یو کس راغلی و هغه چې زما د ماشوم دغه د MRI ده بیمار دی ډاکټر و چې MRI ورته وکړه نو ما سره په جیب کې سهار 1500 روپۍ وې او 100 روپۍ پرې د پاسه وې نو 100 روپۍ ما ځان ته پرېښودې او 1500 مې هغه ما سره اوس هم په جیب کې پیسې نشته نو دغه یو لکه احساس دا په کار دی چې موږ په خپل ګاونډ کې په خپل چاپېرچل کې وکړو او دا خو لکه الله پاک وایي چې ستا په ګاونډ کې یو سړی
په نهر باندې اوده شو، نو هغوی په خدای مې د قسم کې دا ټوله علاقه وبخم. ځکه وایي چې دا ټول خلک د مسلمانانو چې دا کم لږه مساوات او بایچاره او ورورولي ده، دا دې دپاره نه ده چې دوی به د یو بل نه ځان بېخبره ساتي. هر یو سړي ته پکار ده چې په خپل ګاونډ کې ځان باخبره وساتي، هغه په ګاونډ کې څوک داسې غریب وي یا ناداره یا ضرورتمند وي، نو لومبی خو پکار دا ده چې یاره د هغه سره مدد وکړي. ډېر خلک د دغه نه تعلیم نه پاتې کېږي، د ډېرو خلکو ډیګرۍ پاتې دي په یونیورسټو کې، په کالجونو کې. نو هغې دپاره پکار دا ده چې یاره موږ هم دغه ادراک کوو، او دا د ریاست ذمهداري ده. موږ ته اسلام یو ډېر کمپریهنسیو کنسپټ پرېښی دی، اسلامیک سوشل ویلفیر سټیټ، چې هغه د بدقسمتۍ نه یورپ او امریکې او دغه خلکو اپناو کړی دی، او موږ دلته دغه شان ناست دي. ډېر زیات قباحتونه دا دي چې یاره هغې باندې لکه مطلب د اسلام دا بدنامېږي، موږ دلته په خپله باندې کوو. یو بل سره مطلب دا دی چې ډېر زیات ظلمونه کوو. زموږ په دې نړۍ کې څومره ظلمونه وشو، ماشومانو سره مطلب دی ریپ کېږي، ماشومان چې دی نو هغه د 15 کالو د 6 کالو. لکه زه د حیران دا یم چې دا یو سوچ هم لږه ډیولپ کېدی شي چې هغه داسې لکه ماشوم بېعزتۍ د هغه نښې کړي. نو دا زموږ معاشره بیماره ده، په دې کې موږ کار کوو. د هر چا ذمهداري ده، هغه د کلي د محلت د سپین روبي ذمهداري ده، د سپینګري د پېشماونو ذمهداري ده. د هر یو کس چې هغه ځان د معاشرې یو فرد ګڼي، په کار دا ده چې هغه له دې ادراک وکړي او د دې شیانو لکه مخنیوی وکړي، او په دې باندې په خپل منځ کې په حجره کې د حجرې کنسپټ وروزي. په کار دا ده چې حجره دا واپس څنګه ډیولپ شو، په دې کې خلک کیني، په حجرې نه خلک ډېر څه زده کوي. عزت چې دی دا به ته د حجرې نه زده کوې، د مشر او د کشر، چې ته به هغې سره څنګه په تمیز باندې خبره کوې، د مشر سره به څنګه په تمیز خبره کوې، د کشر سره به څنګه خبره کوې، د خپلو د چاپېرچل د میندو خویندو سره به مطلب ته به د هغې د عزت څونه خیال ساتې. دا ټولې خبرې د حجرې او د جومات نه زده کېږي. نو موږ بدقسمتۍ نه حجره او جومات پرېښی دی. که موږ حجره او جومات اپناو کړه، نو زموږ د معاشرې چې دا څومره بېګاړ دی، نو دا پرې موږ ویستی شو. نو طبقاتي نظام خو لکه دلته چې دی راغلی دی، او دی مطلب اسلام کې هم دا خبره ده چې هر سړی ځان له څونه پیسې په جایزه طریقه ګټلی شي، ودې ګټي، هغه د تجارت وکړي، نوکري دې وکړي، خو د هغه د مالدارۍ دا چرته مطلب دا دی چې ټولې پیسې دی په جیب کې واچوي. یارې مطلب دا دی ټول هر څه راوالي او بل ځان سره یې کنټرول وساتي. دی به دا د دې نه په غریب ولس کې د دې نه څه خرچ کوي. زکات شته، بیا لږ عشر شته، خیرات شته، صدقه شته. دا ټولې خبرې د دې سره په معاشره کې چې څومره کمی دی هغه پرې لږ راپوره کېږي. ټول خلک یو شان مالدار نشي پیدا کېدی، نه ټول به یو شاني. طبقاتي نظام دا دی چې ته زمونږ لږ په تعلیم کې وګوره، د مالدار دپاره یو نظام دی او د غریب دپاره بل نظام دی. د سوچ او د فکر لږ دې کې فرق دی. نو په کار دا ده موږ له چې موږ موقع هر یو سړي له یو شان ورکو، او هغه موقع موږ ورکو په تعلیم باندې، چې موږ دې له یکسان نظام تعلیم ورکو، د هغه فکر او د هغه سوچ ډیولپ کړو، د هغې نه مخکې چې هغه څه جوړېږي نو به جوړېږي. ځکه چې تر میټرکه پورې په ماشوم کې چې هغه څومره کوالټیز دی ټول راوځي، نو د میټرکه پورې کم از کم یو شان نظام تعلیم پکار دی. پیسې دې نه وي، کپړه جامه دی، چا خیر چا دی لږه کمزوري دا وي، خو چې د هغه د فکر چې کم دغه دی کم بندوبست دی چې هغه ته یو شان وکړي، د هغه د صحت او د تعلیم یو شان موقع ورکړي. دا اسلامیک سوشل ویلفیر سټیټ کې دا یو خبره ده چې دا دته به تعلیم، دله به صحت، او د سره انصاف، چې په انصاف کې د غریب او د مالدار سره یو شان معامله وشي. په طبقاتي نظام کې لا انصاف چې دی نو د غریب سره یو شان دی، د مالدار سره بل شان دی. د صحت چې دی نو هغه د غریب سره یو شان دی، مالدار سره بل شان دی. په تعلیم کې د غریب سره یو شان دی او د مالدار سره بل شان دی. دا درې شیونه چې ته معاشره ته یو شان دا پرووایډ کړي، نو بیا که څوک انجینر جوړېږي او که څوک چپړاسي جوړېږي، نو به د هغه په کیپیسټي باندې. نه چېرته ما دا سوچ نه کړی و، نو زما داسې خواهش و. زما ورور و هغه په دې دغه باندې لاندې سطح باندې به
به منډه تړله د خپلې علاقې خلکو سره کوله او بیا هغه اکټیو سیاست ته په 2000 کې راووته و. لومبی مطلب د جلاله د یونین کونسل هغه ناظم جوړ شو، بیا په 2005 کې بیا ناظم جوړ شو. د هغې نه ورو ورو مطلب دا دی چې د هغه سیاسي سوچ او د هغه جوړېدا او په 2013 کې هغه د خپل خدمت او جذبې په ذریعه باندې هغه ایم پی ایم جوړ شو. بدقسمتۍ نه چې نو هغه به د هغه ژوند دغه پورې و، نو بیا په مجبورۍ باندې زه دغه سیاست ته راغلی یم او چې رالم نو زما نه خپل روزګار هم پاتې شوی دی او خپل سوشل لایف ډسټرب شوی دی. او په هر حال دومره پورې خوشحاله یم چې یاره د قوم یا زما ورور که مناره والې وه د دې غریب ولس دپاره، نو هغې کې ډېر حده پورې انشاءالله هغې باندې کامیاب پاتې شوی یم انشاءالله. نور هم زه خپل کوشش کوم او دې کې زما یوازې زما لکه جذبه نه ده شامل، په دې کې زموږ چې څومره ډله زموږ ملګري هغې هم په دې کې شامل دي او موږ سره په دې کې منډه ترړه کوي او د علاقې خدمت کوي. په ډېره غریبۍ کې په ډېرو کمو وسایلو کې موږ د خپل ولس شبانه روز د دې من خدمت کوو او انشاءالله کوو. بیا هم نو څه داسې خواهش زما نه و چې د سیاست ته راشم خو بس رالم او اوس پکې لګیا انشاءالله او د خپل غریب ولس خدمت کوم. 2 کاله کې بد مې د هېڅ چا سره نه دي کړي، بس په دې باندې مطمئن یم چې زما د لاسه چا سره بد نه دي شي. ترقیاتي کارونه خو د خلکو حق هم دی او دا د قوم د ټکس پیسې دي، هغه مطلب تقسیمیږي او د بدقسمتۍ نه دلته چې اپوزیشن کې څوک وي نو هغې له یو شان حصه ورکوي او اکثر یې ورکوي هم نه، او حکومتي ایم پی ایز له یا مطلب لکه نمایندګانو له هغې له بل شان پیسې ورکوي، ډېرې پیسې ورکوي، ډېر فنډونه ورکوي. الحمدلله زه 2013 کې چې رالم نو زه په آزاد حیثیت باندې په حکومت کې ناست وم، مطلب څه ذمهداري راسره نه وه او بس د دې علاقې د خدمت لپاره چې دلته زموږ د علاقه ډېره زیاته پاسمانده پاتې شوې ده، ډېره کمزورې پاتې شوې ده، نو د دې دپاره زه په حکومت کې کېناستم چې یاره زموږ ته به فنډونه میلاویږي او د خلکو خدمت به کوو. پرویز خان ټیم کې زموږ وزیر اعلی الله دې د هغه سره ډېر ښه وکړي، زموږ ډېر زیات قدر کړی دی، هغه سیاسي سړی دی، هغه سیاسي سوچ دی، یوازې زه نه د ډېرو خلکو سره هغه ښه کړي دي او مطلب د سوچ نه بار هغه موږ له فنډونه راکړي دي او موږ به اکثر په میټینګ کې په زور کې ویل تاسو دلته کښېنئ په دې میټینګ کې چې څه زده کوئ، که د اپوزیشن ایم پی ای به وو که د ټریجري بینچز به وو، نو لکه اکثر په میټینګ کې کښېنو راشه کښېنه څه خو به زده کړې که نه. دا د هغه ډېر پازیټیو د هغه لکه د هغه و چې یاره به د خلکو ته تاسو راځئ کښېنئ څه به زده کوئ څه به اورئ، سبا مطلب تاسو وخت را روان دی بیا به ایم پی ایګان کېږئ، بیا به ته چې ته منسټري میلاویږي چې ته وزارت به ته میلاویږي، نو څه زده کوئ. د هغه موږ له ډېر فنډونه راکړو په اتحاشه، د لارو کوڅو کې، په بجلۍ کې، په سړکونو کې، په پاکو اوبو په څکلو کې، په سکولونو کې. هغه 2-3 کاله کې هغه موږ له 25-30 سکولونه راکړي وو، د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې هغې باندې کار کمپلیټ دی او دې حکومت کې موږ ته سکولونه میلاو دي ښه کافي، اوس به ټینډر کېږي هغه هم انشاءالله جوړېږي. کالج دلته زموږ شروع دی د سټیټ لینډ باندې په جلاله کې، پای کار شو انشاءالله به کال 2 کې کمپلیټ شي. د سوی ګیس من خبره کړې وه په هغې باندې زه د مسلم لیګ نون ډېر زیات مشکور یم او خاص کر خصوصا د میا محمد نواز شریف او د انجینر امین مقام صاحب چې هغې موږ له مطلب دا 1.42 کروڑ روپۍ یکمش راکړې. په دې علاقه کې اوس تاسو وینئ په خپله باندې چې څه خلک ګیس بلۍ لګیا دي او څه باندې ډېر په تیزۍ باندې کار شروع دی. د بدقسمتۍ نه زموږ سره په ګاونډ کې زموږ سره منسټر صاحب دی، نو هغه پکې کله کله مطلب هډلز پیدا کړي، کله د محکمې خلک ټرانسفر کړي، کله په یو شان دباو وشي، کله په بل شان دباو وشي، موږ سره جګړې هم وکړي. موږ چې هلکه موږ سره جګړه مه کوه، منسټر یې، تا سره واک دی، تا سره مطلب په مرکز کې حکومت دی، د دې ولس د دې قام خدمت وکړه، 2 پیرې دله اوټ درکړه. اوس مطلب زمونږ د دې حلقې نه زما خیال دی چې په تاریخ کې دا ډومبی منسټر دی چې دی راغی، موږ ویل دا به د علاقې دپاره بلا کارونه وکړي. زما درخواست دی ورته چې یاره تا له دې قوم تا له اوټ درکړی دی او ته اوس په ډېره غټه عهده باندې په غټه کرسۍ ناست یې، نو د قوم خدمت وکړه او په هر قسم څیز کې پیسې راوړی شي. د بجلۍ په مد کې موږ بلا کار کړی چې موږ څه پرېښي نه دي،
ګریډ نه راواله تر د LT لاینه پورې موږ بې تحشه کار کړی دی. د دې قوم حقو موږ خپله خواري کړې ده او هر یو کلي ته موږ د ګیس او د بجلۍ اسانتیا هم رسولې ده. سړکونه یې ځای په ځای باندې چې هغې باندې کار هم شروع دی، په ټولو باندې کار شوی هم دی. د لونخوړ دغه چې دی روډ او د موټي باندې د غنو ډېری د پرخو د یخ کوی روډ باندې زموږ کار شروع دی. دا هغه لینک روډونه لري چې یو علاقه د بل علاقې سره لینکوي. نو دا یو جال انشاءالله زموږ په حلقه کې شروع دی. زموږ 100 کروڑ روپۍ ټینډر شوي په لارو کوڅو کې، په هغې باندې اوس به کار شروع دی او ډېر په تیزۍ به پرې کار شروع کېږي. نو دلته چې کومه محرومي وه د سوی ګیس په مد کې، د بجلۍ په مد کې، د سړکونو په مد کې، د اوبو په مد کې او د سکولونو، نو هغه انشاءالله ډېر حده پورې هغه اډرس شوې ده او هغې باندې موږ کار کړی او نور به انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو د خیره سره. زموږ 1 ارب او 42 کروڑ روپۍ وي او یکموش موږ له دا پیسې موږ له هغه ټیم حکومت راکړې وې او چې کله هغه حکومت ختمېده نو تقریبا 40-45% کار په هغې باندې شوي و. ځکه چې لومبیا به غټ لاین چې موږ لږ 3 انچې لاین واچو خپلې حلقې ته، بیا د هغې نه پس 4 انچې لاین دی، بیا ډسټریبیوشن دی. تقریبا 70% کار کمپلیټ شوی دی، 30% باندې کار ډېر په زور او شور باندې جاري دی. موږ د PK 55 یو کور هم د سروې نه دی پرېښی. زموږ اوس هم د محکمې سره 25-30 کروڑ روپۍ دا د ټینډر نه پاتې دي. په هغې باندې زموږ په سپریم کورټ کې کیس هم دی. لونخوړ پلس میاں عیسی دا جاب نمبر زموږ د علاقې جاب نمبر او د مدې بابا یو جاب نمبر زموږ پاتې دی چې هغې هغه وایي سپریم کورټ چې بھئی تاسو د دې دا جاب نمبر یې ریس کوي، دا منظور کوي، د دې پیسې دي، دا د دې حق دی د خلکو. نو هغه به انشاءالله چې منظور شي په هغې به ټینډر لګي او بیا به باقي مانده کار په هغې کې انشاءالله کېږي. لونخوړ خو زموږ په ډایرکټ کې شامل دی. موږ سره د هغې پراپر ډاکومنټیشن دی، زموږ سره بالکل په فایل باندې شته. یوازې لونخوړ نه میاں عیسی پکې موږ اچولې ده او د میاں عیسی زموږ لږ ملګري موږ د هغې په وجه باندې میاں عیسی کونسل په هغې کې اچولو چې زموږ د حلقې سم نه وه. 4 انچې باندې کار شروع دی، په ګلمیره کې په ډسټریبیوشن باندې هم کار شوی دی. هلته هم زموږ د لونخوړ د سوی ګیس 52 کیلومیټر چې د هغې دغه د ډسټریبیوشن او د هغې 4 انچې لاین او 10 کیلومیټر موږ د غټ لاین راوستی د لونخوړ بازار ته هم را رسولی دی. او زموږ د لونخوړ پلس میاں عیسی دا جاب نمبر چې دی دا پاتې دی، هغې پیسې هم شته، دوی پې خپه ایښې ده. سپریم کورټ ورته وایي چې دا به تاسو دوی له خامخا ورکوئ، هله به راځئ بل تاریخ له چې تاسو دا منظوري ځان سره راوړئ. زما خو اوس هم قبلې ته مخ دی تا په داسې دغه باندې کلمه یم چې قبلې ته مې مخ دی. د هغه چې څوک پورې خبره ده هغه بالکل ریکویسټ بیا کړی او ما ته شاید قانع عباسي صاحب ویل دلته زموږ دغه له راغلی او انرژي منسټر و او دلته دغه جلسه وه زما ځای کې دلته راغلو. بیا اوس زه ګاډي کې مردان کې دغه سرانجام خان روټۍ کړی او موږ هغې له تلو. ما ته چې دی راغلی و خو دلته ما ویل ته دا کوم چې تاسو ډایرکټ فنډ دی نو دا ته د صوبې نه ارینج کړه. نو خیر بیا به ته موږ وکړو. نو هغه چې دی د هغه زما د دفتر نه راوتی نو بیا به تر اخره پورې دی راځي. زموږ په کار کې د هغې ټینډر شوی دی، داسې نه و چې هغه یو ځان له کار و د هغې ځان له ټینډر شوی نه. زموږ چې څنګه د ټولې حلقې ټینډر کې دغه شان هغې څه د لونخوړ ټینډر هم ورسره شوی دی. یو مطلب دا دی چې د ټینډر نه 3 دغه جاب نمبرې 4 جاب نمبرې پاتې شوي دي، یو د مدې بابا، یو زموږ د علاقې، یو د لونخوړ پلس میاں عیسی. لونخوړ پلس میاں عیسی موږ ځکه اچولې وه چې ډېره علاقه د لونخوړ چې هغه د میاں عیسی سره بالکل په باډر باندې ده. موږ که د موږ ته په دې لونخوړ کې څه کار اخوا دېخوا پاتې کېږي نو چې دا به د میاں عیسی د جاب نمبر نه موږ د دغه علاقو نه بیا دې ته را ایکسټینډ شو او دا به وکړو. نو هغه که دا خبره کوي نو هغه بې بنیاده خبره کوي. هغه هم مطلب دا دی مزګزار هم دی او د پیغمبر سلام ډېر شدایي او عاشق هم دی او د خپل ګریوان ته خپل سر ورښکته کړي دا ځای دروغ نه وایي. اوس چې نو هغه په ځای په ځای خبره اډمیټ کوي چې زما په سوی ګیس کې څه نشته، زما پیسې به راځي چې ته په جنوري یا په مارچ کې به ټینډر کېږي. نو چې ټینډر شو دا ټول خلک به ویري مونږ خو چې کم کار کوو هغه په ګراوند باندې دی، بالکل هم نشته. دا زموږ پیسې د PK 27 په نوم باندې راغلي وي. دی خو یې میلاو که نه په کار چې په 18 باندې راغلی وی که نه پیسې خو چې ایمنیا ته میلاوېدې څنګه چې نورو ته میلاو شوي. ګوره نیمکشور د NA نمبر 347 و
اوس هم 2017 کې په 2020 کې د هغې ټینډر کېږي، د هغې منظوري راځي، د حقه NI په نوم باندې راځي، په NI بایس نه ده راغلی، په NI 347 باندې د هغې منظوري لږه راغلې ده، جاب نمبر بل ورته راغلی دی، ټینډر کېږي، دا د هغې پیسې دي. چې حقه خبره کوو په PK 54 کې چې څومره د ګیس په مد کې پیسې لګي، نو هلته 2 ښځو کار کړی دی. یو فرحت بیګم وه د هغې نه مخکې چې هغې په سوی ګیس کې هلته کار کړی دی، او یو نعیمه کشور چې هغې د دغې علاقې ډېر لوی خدمت کړی دی د سوی ګیس په مد کې، د بجلۍ په مد کې. نو زه حیران دا یم چې دلې په سوی ګیس کې پیسې ورکول، په بجلۍ کې وله ټکا هم نه راورکړی، په لارو کوڅه کې یا په پاکو اوبو په څښلو کې یا په سړکونو کې وله یو ټکا هم نه راورکړی. دی دې وښیي چې دغه تېر 15 کاله کې د بجلۍ په مد کې څونه کار کړی، د سوی ګیس په مد کې څونه کار کړی، په لارو کوڅه کې څونه کار کړی، په نورو خبرو کې څونه کار کړی دی. د هغه 15 کالو کارکردګي د بالکل صفر ده. زه نه وایم دا تاسو وګورئ په دې ټوله علاقه کې تاسو ته به هغې ووایي، اوس هم ګورئ کارکردګي صفر ده. اوس د دوی دلته حکومت ته ماله ولې فنډ راکوي، خو ما کې خو به صحیح که نه، څه جذب به راپکي، څه کوالټي به راپکي، ځکه خو ما ته پیسې میلاویږي. زه هم ډېر شکرګزار یم هغه محمود خان، که موږ هغه ته ریکویسټ کړی دی، نو لکه بالکل جایز کار زموږ ټول هغه کړی دی. دا یو حکومت هم نه کوي زیاته، خو که ته خپل ځان لږ نږدې کې، هغې څخه خپله خبره کې، د خپلې علاقې دپاره خبره کې، د خپل ولس دپاره خبره کې، نو لکه بالکل فنډ میلاویږي، پیسې هم لږه میلاویږي. شکر الحمدلله موږ ته خو اوس هم فنډ میلاویږي او اوس هم پیسې د قوم دپاره میلاویږي. زما په علم کې خو تر اوسه پورې هم نشته چې ده ته لکه پروینشل دغه نه فنډ میلاو شوي، ځکه چې ده ته به فنډ میلاویږي د فیډرل نه، او دی منسټر هم دی. نو دا هلته نه که ورته پیسې میلاوي. موږ په هغه ټایم کې په PSDP کې 2018 کې چې کله حکومت ختمېده، نو د هغې نه په مخکې بجټ کې موږ د دې علاقې د روډونو دپاره 1350 میلیون روپۍ اچولې وې، او دا ما لکه سپیشل ریکویسټ کړی و هغه ټایم شاید خان عباسي دا منسټر و، زه تللی یم انجینر امیر مقام صاحب سره، ما د هغه سره ملاقات کړی و. موږ چې لکه زموږ علاقه ډېره پاس بنده ده، نو زه اوس هم ډېر مشکور یم د هغه او د انجینر صاحب، د هغه په کوششونو باندې زموږ پیسې هم واچولی شوې، او د هغه د سوات او د شانګلې دپاره هم پیسې اچولې. نو د خوش قسمتۍ نه دا پیسې زموږ پاتې شوې. هغه پیسې خو هغوی چې دا خوا دی خوا کړې، خو دا پیسې زموږ پاتې شوې. وایي دا پیسې ما راوړي. زه چلو یاره خیر دی، لا ټینډر شوې نه وې، لا مطلب پراسس نه وتې نه وې، دی راغی منسټر، نو دی ولګوي، څه خبره نه ده. خو دلته د پروینشل دغه نه دلته یو ټکه نه میلاو، صرف زموږ په لوکل ګورنمنټ کې د زموږ په 3 کروڑ روپو باندې خبره کړې ده، او په هغې باندې ما د صوبایي حکومت سره خبره کړې ده، زموږ حق جوړېږي، تاسو زموږ نه دا والي، نو موږ به څه لګوو. نورې چې دلته ما به چاته ریکویسټ کړی د لوپړ د روډ دپاره، د بوټي د روډ دپاره، د پرخو او د غنوډرې د روډ دپاره، د سکولونو دپاره مثال، یا زه مطلب دا نور هم لږه منډه ترړه کومه، نو زه خپل همت کوم، خپل محنت کوم، هغه به میلاویږي انشاءالله. د قانونونه خو دا دغه چې اختیار د هېچا سره نشته قانونا، خو دا کلاس 4 چې دی د دې دا طریقه چې په اسټاکوټ کې هغې کې لیکلي دي چې there is no specific criteria for the appointment of class 4. د کلاس 4 د اپاینټمنټ لپاره سپیسیفیک کرایټیریا نشته. نو دا د اسمبلی د فلور خبره ده، د سیم صاحب، د دې وزیر اعلی صاحب هم، او د هغه د دې نه تېر وزیر اعلی صاحب هم، او د هغه نه د مخکې وزیر اعلی صاحب هم، چې یاره دا پس د MPA پریویلیج دی، زه چې دی پې څوک لږه برتي کوي، نو هغه دی پې برتي کړي، ځکه چې دې دپاره څه کرایټیریا نشته. 19 کسان دا نایب قاصدان د دې خبره وه، نو بیا زموږ وزیر اعلی صاحب په هغې کې فیصله وکړه چې 10 کسان به ته وکړه، او نه باغې ته پرېږدو. زما ټیک دی د ټولې صوبې مشر یم، زما هم مشر چې څنګه ته وي هغه شان به وکړو. نو 10 کسان یې زموږ برتي کړو، او نه همدې ته پرېښودله. نو هغه 10 کسان یې په سبا بل سبا باندې د هغې اډر کینسل کړه، محکمې کینسل کړه د دې په وینا باندې. هغې باندې زه نه یم تللی، په هغې باندې هغه خلک چې کوم برتي شوي دي اتلي های کورټ ته چې به موږ برتي شو، موږ یې ولې ویستو؟ یو ورځ یې اډر راکړه، درېیم ورځ باندې موږ له اډر ولې کینسل یې؟ موږ انټرویو ورکړې ده، موږ کاغذ جمع دی،
زمونږ هر یو سټیک دی موږ له اډر راکې ایډي او په دویمه درېمه ورځ باندې کینسلوي. دغه شی شوی هغې تللي دي های کورټ ته، هغې کیس روان دی او دوی کوم لکه برتي کړي نو هغه زموږ دشمنان خو نه دي او نه هغه څوک د نوکرۍ نه ایستی شي. زمونږ دغه 10 کسان که های کورټ دوی له ډایرکشن ورکړي چې بهی دا به تاسو دغه ځای نه ورکوئ، دوی به بلکل ورکوي. که دوی نه د هغې تاقصل همدغه رقم د شرفې لاړ شي او کنټمپټ اف کورټ پې وکړي، خو دغه کسان به دوی په خپل ځای باندې اخلي. بلکل هم نه، داسې هېڅ قسمه خبره نشته. کوم چې چا ځمکه ورکړې نو خو موږ بلکل نشو څېړلی، ځکه چې لکه 2 کناله ځمکه چا سکول له ورکړي نو چا پکې 200 کاله نوکري وکړي نو خپل ځای نه شي راګرځولی. بیا د هغه محله ته مې په کلاس 4 کې خو دا خبره هم ده چې څومره نږدې ترین سړی نو هغه به ته د هغې برتي کوې چې هغه په ځای کې خدمت وکړي. نو چا چې سکول له ځای ورکړی، هسپتال له ځای ورکړی دی، واټس اپ سکیم له ځای ورکړی، نو خامخا به هغه کېږي. موږ خو بل چا له نشو ورکولی ځکه چې هغه ته نږدې وي او د هغه په کور خوا کې مې ګاونډ کې یو ځای هم لکه ورکړی نو ما ورته اوس ولې ظلم وکړي. نو داسې هېڅ قسم خبره نشته. نه موږ داسې د پارټۍ په بنیاد باندې چا له نوکري او نه یې ورکولی شو. خو کلاس 4 دی نو هغه د ټولې صوبې امپیاګان چې پرې ویلی یو تحصیل دی نو هغه کوي. نو که موږ کړي وو موږ دغه چې چا ځای ورکړی، د چا پلار ریټایر شوی، د چا ځای نو هغه له ورکړی، بل چا له هم نه دی ورکړی. بدقسمتۍ نه زمونږ د ملک سیاست هم عجیبه غوندې دی. زمونږ پولیټیکل ویل بلکل نشته. دا غټه بدقسمتي ده زمونږ د دې وطن چې پولیټیکل ویل د اوسه پورې ډیولپ نه شو. موږ ټول عمر د انتقام سیاست کړی دی، د مفاهمت او د ملکي مفادو سیاست هم نه دی کړی. وخت راغلی دی که موږ د ملکي مفادو سیاست په دې وطن کې ونه کړو نو موږ د ترقۍ په لار باندې نشو تللی. زمونږ آینده جنریشن به موږ ته ازار او خیرې کوي. په کار دا ده چې موږ په دې وطن کې داسې سیاست له دوام ورکړو چې کوم سړي وګټله هغه وګټله، د 15 کاله تېر کړي او که ډیلې ورکړه خلک به ووټ ورکړي، که ډیلې ورنه کړه نو مطلب دا دی خلک به مسترد کړي، بل چا له به ووټ ورکړي. موږ به په دې وطن کې د مفاهمت سیاست له دوام ورکړو، د انتقام سیاست به دا به ختمو، انتقامي کاروایانې به دا به ختمو او د یو جمهوري سوچ به دا به ډیولپ کوو. که داسې څوک ای چې هغه په سیاست کې ګوته وي هغې له پکار دا دی چې د هغې کوم په آیین کې د هغې اختیار د هغه متعین ده، پکار چې په خپل اختیار کې پاتې شي. اوس هغه وخت نه دی، اوس د خلکو پولیټیکل کلچر ډیولپ شوی دی، ډیولپ کېږي. پکار دا ده چې دلته د خلکو د رای احترام وشي. د قوم د رای احترام چې دی دا بهترین جمهوریت دی. که قوم په معیار باندې پوره ونه ختل نو قوم د هغې ټیک ټاک محاسبه کولی شي. دې ټیم کې زمونږ په وطن کې انتقامي سیاست ښه په عروج باندې دی. د قوم لکه مسایل دغه شان پراته دي او په یو بل پسې ګالم ګلوچ انتقامي کاروایانې دا شروع دي. دا ټیک خبره نه ده. دا د دې وطن دپاره د دې د تباهۍ سبب جوړېږي. په کار دا ده چې موږ دلته پولیټیکل ویل ډیولپ کړو او مفاهمتي سیاست چې د قوم د بهترینو مفادو دپاره دی په هغې باندې لاړ شو. ډېره زیاته ګراني ده، پته نه لګي چې یاره څه داسې په دې ملک باندې افت راغی. ډېره زیاته ګراني شوې ده. د قوم د ټولو خلکو ژوند ډېر زیات تنګ شوی دی. پته نه لګي چې دوی د IMF سره څه داسې شرایط منلي دي چې موږ له تاسو قرض راکوئ او موږ به دا کار کوو. نو د هغې نه قوم چې دی نو هغه برداشت کوي لګیا دي. بل دا چې موږ لویه بدقسمتي دا ده چې په دې وطن کې زموږ هغه سړی وزیر خزانه چې هغه د خلکو په کوټ نه راغلی، هغه په چترۍ باندې راکوشي، د امریکې نه خپل بیګ راپورته کړي او راشي او چې کله 15 کاله تېر شي خپل بیګ ولې واپس لاړ شي. هغه د قوم د درد نه دی خبر، د هغه په زړه کې کاڼي پراته دي، هغه د زړه د کاڼو نه جوړ دی. په ګراوند باندې د هېڅ نه دی خبر چې د قوم څه حال دی. ډېره زیاته بېروزګاري ده زمونږ په دې وطن کې. مور دین 60% یوت دی، خلک تعلیم یافته شوی دی، خلک بېروزګاره دی. ډېرې دعوې کېدې چې د بهر نه به خلک دلته نوکرو ته راځي. زمونږ دلته په کروڑاو خلک بېروزګاره شو، په لکونو خلک بې کوره شو. د ضرورت سامانونه چې د خلکو د اپروچ اوتې دي هغه نشي اخیستی. نو خدای دې کړي چې زمونږ په دې وطن کې د ګرانۍ دا لهر ختم شي او د دې دپاره د PDM په شکل کې د آیین او د پارلمان د بالادستۍ دپاره
د ګرانۍ او د بېروزګارۍ د ختمولو دپاره هغې راپاڅېدلي چې بهی که دا حکومت اهل نه وي او دا بېروزګاري او ګراني نشي کنټرول کولی نو دا د حکومت پرېږدي او اثرنو انتخابات دې وشي چې بالکل فري اینډ فیر الیکشن دې وشي د خلکو رایه دې معلومه شي هغې چا له ووټ ورکوي نو هغې ته دې لږ اختیار حواله شي او د دې قوم د مسایلو د خبرو کولو کوشش دې وشي. یوت چې دا زموږ د قوم سرمایه ده او د دې ملک فیوچر چې دا زموږ د یوت سره دی او دا وطن چې دا د یوت دی. یوازې لکه تعلیم خلک دی نه کوي چې هلته به سرکاري نوکري میلاویږي. سرکاري نوکري سره سره بلا نورې لارې انسان ته دغه کولاوي لکه روزګار کولی شي په ډېر څه باندې پوهېږي بهر ته تللی شي. که دلته مطلب دا مزدوري نه میلاویږي دلته مطلب زموږ روزګار کم دی نو په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په دغه یا په یورپ کې په بلا لکه ملکونو کې ډېر زیاتې ښې موقع دي هلته تللی شي. او زمونږ ډېر خلک بهر دیم او مونږ کله کله زه خو د الله نه سوال کوم چې خدای پاکه د سعودي عرب او دوبۍ او دا ملکونه مه خرابې. که دا په لکونو خلک دلته واپس راغله او دلته بېروزګاره کېني نو مونږ به څه کوو. زمونږ د دې ملک او ټول روزګار چې هغه په دې بار خلکو باندې په دې باندې روان دی نو خدای پاک دې دغه بار زمونږ د مسافرونو کامیاب هم کړي او د هغې په محنت باندې دلته زمونږ ډېرې خبرې روانې دي. تقریبا ټول کارونه زمونږ د دې وطن په هغې باندې روان دي. اوس په دې ټایم کې په یو ای کې په دوبۍ چې ورته موږ عام دغه کې وایو په هغې کې 14 لکه دغه دي پاکستانیان دي 7 لکه پکې دغه دي دا پښتانه دي. نو چې 7 لکه پښتانه بېروزګار وي مثال دلته رال نو دا به څوک ځایي نو دوی دې ناامیده کېږي نه. انشاءالله امید ده چې دا ملک به ترقي کوي خو که پولیټیکل ویل ډیولپ شه او نورو لکه ادارو د دې ملک لاس ویستل او د عمل د ترقۍ په لار باندې لاړ نو په دې ملک کې هر یو څیز شته دی. د بې تعلیمه دکاندار نه د بې تعلیمه ریړیبان نه د ټیلر نه د زمیندار نه تعلیم یافته زمیندار ریړیبان دکاندار او درزي ښه دی. نو تعلیم به موږ انشاءالله حاصل اوس هم چې زموږ دیرونو حاصل کړی دی په حرکت کې برکت انشاءالله چې څوک به پاتې کېږي نه د خیره سره انشاءالله چې دې ملک کې به دا به ترقي وکړي او موږ څومره ځوانان دي دې ته به یو ښه فیوچر میلاویږي.